کوم دی ته دې بوځم بازار ته دې بوځم دونه دروندې ځانې ما څه خورې خدای دې ما د دې مصیبتونو نه وباسي انشاءالله ودرېږه ټول به ورته په شریکه لږ ټماټر وکړو دوا یادې دوا یادې دوا وکړې دا قرض ختم کم پوه شو ځان له وړوکې سپکې کاروبار او دا ښځه سمه شي هېڅ هم نشته بیا خدای دې ما د دې مصیبتونو نه وباسي انشاءالله ودرېږه السلام علیکم څنګه ګوره اولنۍ خبره درته ډاکټري کومه که نه چې تاسو غوړ سالین وخورئ او بیا پسې یخه پیپسي ور واړوئ نو اواز دې دغسې شي دا اوس اواز دی لکه د سانډا بغېږي او ته ماته دا ووایه که نه دا ګولډن پړ دې لګولي دي پوه شوې نو څه چلو شو چې دلته دې دیرې ته راتلی په دیره کې ناستې په خوشکه کې هلته یې په کور کې ولګوه بیټک په ځان پسې بند کړه څه بده خبره خو نه ده که ته هلک شو نو څه چلو شو ځان ښکلا دپاره خلک څه نه کوي خلک اپریشن یې کوي خو دا راته ووایه هېڅ پته نه لګي حالات خراب دي ځای په ځای ډز ډومبقې دي پوه شوې ساله به چا تخته کړی بیا به وایي چې وای ټیک ده لاس میلاو که یا غاړه راکړه ما نور ښه که نه وخت ساعت ښه تېرېږي حالات ښه دي زه لاړم سلام علیکم ګزه نوره دی لکه تو خو وارله چې ولې چا ګوښمال کړي څه او که نه ملګري هغه بلا رانه ده چې منډې وباسلې خو ما پرېږده ته خو جوړه ښه ګوښمان کړه دغه بلا ما خو ورسره هغه پرځول وکړه ملګري داسې جاښه خو مې ونه کړه دا غرګي پکې وورولی شو داسې به لکه د ایران او د امریکې هم جاښانه ورغلې خو پاتې دې ورته دې ور ونه کړله هلکه ته خو ډېر نر باتور دی باتور به نه یم زه ستاسو په شانته خو نه یم چې واده وکړئ پوه شې بیا یې د سمبالښ نه یې بیا در باندې د پاسه زورورئ زه خو هار نه منم زه خو بیا لکه د بټیسټا وایم لکه خدای دې بې خو ما څه ښځه نه یادومه خو لا ما کړې نه ده په دې مقبره کې چې کوم د شیشه کاروتي د سپین سپوټ کې اچولي او تک سپین مخې او تکې تورې خپې دی ده ته یادوم هغې راوځغلولم دې دیره کې چې ناسته وه ولې دا دې ونه والې دا څه شي ووالې دا خو ما د ښځې څه لانجه وکړه دا شیشه کوه او که نه لکه پازه موږ په خپله رجوع کې هسپتال ته تا ته کوم اله ښځې چې د دې مړي په ځای ته به راتلی وی نو ښه به وه دا خو زه د ښې توخې نه ویستم اخوا د کور ټینشن دلته پکې مړی وشو منیر ګل لاله دماغ مې کار پرېښی دی منیر ګل لاله راوځه امرجنسي ده السلام علیکم مې لکه په دې غرمه کې دې څه غوبل شروع کړی یار منیر ګل لاله هغه سکوټر مې لږ په کار راوې باسه لاړم خبره خو واوره سکوټر ته پر سره نه لګي خبره واوره دې خوا راشه امرجنسي وه پوه شوې بازار ته په ورمنډه کومه مړی راوړم نه مړي لږ دغه راوړم کفن راوړم تا ته خبره اعلان یې وکړو که نه ګاونډي مړ شو هغه کینسل شو خدای دې وبخي الله دې وبخي زما خپله کورنۍ مسله هم ده پوه شوې خو دا دغه کوو ښه الله دې وبخي ګوره یو دینه مخکې هم سکوټر در کړی ګوره بیا یې هلته په بازار کې دغه کړی و خیال دې اکسیډنټ کړی و کار مې معنی نشته خو دلته د مړي مسله ده په 5 منټو کې به راځي په 5 منټو کې به راځي ځکه زه به قبر له مرځم دواړه به مرځم ما سره موټرسایکل نشته دی بس دا دې لاړم او دا دې موټرسایکل دې واپس والې او هغه ما نه ووالې اخر ګاډۍ والې زه والې وم منیر ګله بس داسې کار دی که نه ته ټلیفون وکړه ته مړی دغه کوئ بس کور کوم جواب کوم چې موږ سره روټۍ موټۍ هم دغه کوو او ته په 5 منټه کې راشو په 5 منټه بس نه مړه ډېر دی یاد کړه 2 منټو کې ورته ګوره چېرې کپړه ولې سپین راوړي که تور نه سپین ټیک دی نه 5 منټه یې کړي او 2 غنټې وشولې دې ظالم بګه وي نو دا د لوپټې ته مې له پیکو وکړه او دا یې در روان یم او ځان مې نسوار راواخېسته نو زه خو ټول ټینشن کې مرور نه مه خرابوه ګورئ برکه منیر ګل الله خچاري وعلیکم سلام ته لږ دې خوا راشه منیر ګل الله خیر خدای کړه څه ورخطا نه ښکاري جوړ تکړه خوشحاله څنګه یې ښی خیر دی ورور ښی ټیک ټاک ښې جوړ ښی ته چېرته تللی وې دې بازار ته ورغلی وم کوز بازار ته زما موټرسایکل دې څه کو د څه موټرسایکل
چې 2 غنټې مخکې ته راغلی وي ګرایات کا دماغ خو دې کار کوي که نه زه خو بازار ته تللی وم دا د خپلې ښځې لپټې ته مې پیکو وکړه او ځان له مې نه سوار راواغېسته نه د سکوټر نه خبره مو نه موټر سایکل نه 2 غنټې مخکې څوک وکړل ستا سکوټر و هغه ته به څه پسې تللی وي څه پسې تللی وم یاره ولې ګرانه مې در کړی هلکه کپن پسې تللی وم کپن پسې تللی وي هله خدایه هلکه بل موټر سایکل به نه وي چې کپن په منډه راوړم مړی داسې پروت پی ستا ضرورت نشته دی ماشاءالله مړی خښ کړی یم دی په قبر یې خاوره مړولې ده خلکو دواګانې مو کړې خلکو کورونو ته هم تلي تا ته به ناستې نه وي چې زمونږ جالډوب صاحب به ځي کپن به راوړي مړی به ورته ایساري خو په دې خفه یم چې زما موټرسایکل خو بلته چا باجه کړی نو اوس به داسې کار وکړي چې زه به یو کپن غم وکړم سپېشل ستا لپاره ما دپاره او زه خو روغ رمټ یم ولې ته به اوس مړ کېږي نه مړ کېږم سلام علیکم لاړم بازار ته وسړی دې خو راشه بیا څه وینو چې ما هم راځي یو چرګ او د تیکو مساله او د تیکو سیخانه عایشه بچی ماستر مای او صاحب ما کې کوم څه کوي او چې ټماټر ګوره بالکل هیر نه کی صحیح را بوړم ښه سشي ټماټر راشه بیا ته وته وای سشي टमाटर پاپا دا واتای ته پکې لا پاتې که ټماټر دې راوړل کنه وی دا ماتوم راوړم یې کنه زه کنه دا جبر دې سره شي په دې دې جبې نه خلاص کا يلا ترى كده بس انا واخد بخشيات ګون نقول له السلام عليكم وعلیکم ټماټر سشي یاره سنه بس دا زمونږ له کورنۍ ته راځم ښه کنه خير وي صحت دې ښه دی خير دي چا سره نه مهرباني پجامه السلام علیکم وعلیکم السلام دعا ورته پجامه وکړئ اللهم باچا صاحب دا لاره طرفه ده او دا حق لار ده ټول به په دې لار شو بالکل بس قضا الهي کار وکنه چاول غوړي بریا تا دوا وکړه اول کنه ټماټر السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر دی ټول به وته بشری کله ټماټر وکړو دعا یادی دوا دعا یادی دوا وکړئ دعا وته وکړي هم حولات واجب پاینه الله خدای خدای تبو برباد تا سود ولې مسله دا بس ټینشن دې جوړه ټینشن دې ته خدای خلاص کړو دا څنګه چلو دا په سمانه مړ شو یاره جی دا مې سری راوړ و نوې نوزي سری و ها خو چاته تار کندم شوی او بس دله یو ټک ورکو بس په ځای و پرلاوله غریب بس ما پال پات ستې پرې نه ده خدای شته زنوم او خدای چې زنوم به لازم بچ کوله کنه دغه کوله او تار مارکر کې رښتیم نیولې وي او جی او هیڅ پته نه لګیدا ملګری جی جی ما دا ایسری به مال لګرانه نه ایسری به مې درکړې وې ها خو د الکانې پسې بولی سټارټ کړې ده د ایسری خدای شته ما په 2.5 روپۍ اغستې وه 15 لاکو کې روانه ده 15 لاکو او اخري ګاګ په 15 لاکه راغله ما په ټوټل ما یو 100 روپۍ په واده لګولې مې ځکه مال چرته په 100 روپۍ راکې یو کار وکړه دغه ملګری په 15 لاکه دی نو ته په کریا یو 100 لاکو لورکه خپل کار په وکړه واپس وته حواله نه به دوه واس مې نه کېږي یو دوا به بیا وکړو اللهم اغفرها وارحمها انك انت زي ورشي جوا سلام علیکم مخام خا ټماټر مړه ته زما خبره واوره ته صرف زما خبره واوره ما صرف واوره قسم ما ته ګستا پیسې دي ملګری زه منم تا مال راکړي خدای را سره کړی دي خو د وخت کې شته نه پرج د لسنګ خرڅ کم پرج یارال ته کې زما واړه بچی دي یار خدای ته وګوره بیګا وندیان چاله واوري ورکه یارا ته مړه کور ته مزه کنه زما خبره صرف اوره هلو هلو سبا وشي
څه به وشي باران چې داسې ګناهګار ما سره ولاړ ظالمه په دیر کې وشو په سوات کې وشو په خوږ علاقو ټولو کې وشو په دلته په دې شېرګل مردان کې نه کېږي ستا غونډه کې ګناهګار ولاړ دي یاره که زمونږ ځان نه قسمت خراب دی موږ چې خدای پاک یو شیبه باران ووري چې یو څو ټرانسفارمر یې خراب شي ظالمه اله دته وګوره که سړی سلام وانه چو دا خو موږ ډېر سپک ونه کتل دا خو ډېر نیچ او ډېر غیرته کار یې ونه کړو ورسره یې ولې ورشه مړه دا پیسې چې چاله راشي که نه دقسې دا خوی بدلوي سم موټر ګوټ یې واخیستو سره پیپس مه کنه لګي تېراوله سوي یاره مشر غټ سوي. یار ستا زه کلیوال نه یم ستا زه ملګری نه یم ستا ګاونډي نه یم دا غټې ونې ته د نه ښکاره کوي ته سلام وانه چې کوم دی ونی تا منګه نه یو ته ولاړ خزان یاد دا بې سلامه څنګه تېر شو یاره ټینشن کې مو قرضداري را پسې رنګ کړو تو ستا په دې ټینشن پیسې د سلا سره علي ابو چې د ختم نشي او په قبر کې خو د کسان شمارل چې پلان کې شته او پلان کې نشته او دا ته نه کوي سلام په واچي یاره لکه خو د قبر کار دی ملګری ته په کې نه وی راغلی خو لکه بله خبرې خو چې د روپۍ لراني که نه د روپۍ او د ګاډي د سلام او کلام او یاري او دوستي نه باقی سره یاره جهنم په لار ګره روان وي لکه دا ته د سید جنت په لار روانې ته خو ځان له تانبه پټې زرا شانی کلی بیا رنګ وکړو کم نه کوم ما مړ دی اوس په واورې السلام علیکم نو علیکم السلام 2 منټه کې ګرانه لګنه د کور دا دروازه نه وړم قرضو کې اے ته زما خبره واوره دغه ته دا گاوند را پسې سره نه اورما که په سود را لګ پاندر پلي را لګ د یار دوست نه را لې مال په دې ټیم کې پیسې پکار دي شپره د کومه یا بدن گیټ وړم یا بدا پیسې وړم دوه ورځې ټیم سره پرا کمړه 2 سکند هم ټیم نه در کوم بن کو زر راځه وامره ته یخ شوي اوس 5000 تر واله او 5000 تر له 5000 تر له کوي چل زره بوسه کم 30000 روپۍ دي سړي شیخ وری کوله دا ټرانسفارمر په پیسو کې چې د پیسې والی وایي کې ور 5000 ورته به بس مړه بس سلام را باندې منګه چو زه بس الله دې خیر دسی کارو کوي کنه یو کس په ټینشن کې روان دی کور مسله ده وتا سلام خدا 10 نیکی دي خو چې دا غسر خوللی نه ير شو نو به پیدا مو چې دا دله پیسې راکړه را لو دی غټ شو او دی دا شو لیک سړي توپ زده کوي مړه سړی په ټینشن کې رواني او تاسو به نه سلام دی وانه چو سلام دی وانه چو زمونږ ته خیال نه خو تاسو دا یو ملګری دی دا زه خیر دی دا ما غدا تاسو په یو هندو باندې بخیر نه ورانیږي بس نن دی وانه شو سبا به واچي سلام زه ډېر ولا ورکه دا ګټ یار مشر تاسو هم څه کوئ یار سړی ټینشن کوي یار غلطي مو وکړه ورڅ هغه چیرې وړه ورڅ